کاکول خو خپل فرض پوره کړي. هو کاکو یوه شپه په قومندانۍ کې تېره کړه. چې مګوله نو ته ولې پرېشته نه یې؟ په ردود باندې چې موږ دغه د غلا تور لګولی دی د ټول عمر دپاره بې پرې نه ولي. که زه رښتیا خبره درته وکړم اوس بس یو خواهش او یوه غوښتنه لرم. هغه څنګه؟ بس زه اوس وایم چې د ودودو سره مو دا دښمني په دوستي بدله کړې وای. څه مطلب؟ ما تاسو ته مخکې ویلي وه چې زه د ودود د خور سره واده کول غواړم. چې مګوره ما ته کله د واده راګرځولې؟ د یوه پر ځای درې وکړه مګر دښمني به نه ختمه د ودود سره. لونګ سړیه ده ما د نن څخه وروسته دا پریکړه کړې ده چې زه به نور د لونګ پلندر نه پلار به جوړېږم او دوم دا کول را سره کړی دی چې نور به دا نشه پرېږدي. سړیه څنګه داسې یو دم سم سولې؟ ښځې موږ بد خلک نه یو، موږ سمېدلی سو خو چې یو څوک مو پوه کړي. نن قومندان صاحب زه په یوه خبره پوه کړم. ښځې د لونګ په شان په لکو یتیمان زموږ په وطن کې سته. د چا پلرونه په جنګونو کې مړه سول، د چا پلرونه په ماینونو کې مړه سول، د چا پلرونه په بمباریو کې مړه سول. که موږ خپل د وطن دغه یتیمان سره راټول نه کړو او په د خپله غېږه کې ځای ور نه کړو نو خود به زموږ د وطن هر یتیم واغه تورې کنډوالې ته ځان رسوي. په کومه کنډواله کې چې مرګ خپلې تلکې درولي دي د لونګ په رقم یتیمان پکښې نیسي. څه شي چې مګل زموږ کور ته راغلی و د اوس دومره دې راورسو؟ هو هغه ویل چې هغه زما ډېر ګران دوست دی، هغه ماته پیسې هم راکړې. څه شي پیسې؟ هغه پیسې درکړې تا ځینې واخیستې؟ خو ما ځینې نه اخیستې، هغه په زوره راکړې. ما تا ته نه وویل چې زه نه یم دروازې ته مه ورځه؟ تا ماته لوی پیغور جوړ کړي. پیغورونه خو ستا په سبب موږ ته هم جوړ سوي دي. ښه ته اوس ما سره جوابونه وایه. خبردار وره سپوږمۍ ته څه ونه وایه. ښه ته اوس لونده شوې چې پر مشر ورور باندې د خبردارۍ نارې وایه. ته څنګه مشر وروره چې پر خپله خور باندې لاس پورته کړه؟ زه درته وایم چپ شه کنې خوله به دې په وینو در ولړم. پرېږده یې وروره، ته که پر ما هر څومره ظلمونه کوې ویې که مګر بل وخت پر دې لاس مه پورته کوه. نو دې ورور ته بیا دا هم روښه چې د مشر سره څنګه خبرې کېږي. ته اول خپل ځان مشر ثابت که او بیا د مشر او کشر حق وغواړه. ورېنداره مې ستا د ظلم د لاسه ولاړله او کور یې پرېښوی، اوس دا یو کشر ورور در پاته دی، هغه هم دې ته مجبوره کوي چې وتښتې. زما سره بحث مه کوه، دا ماغزه مې سره ایښي. د مخه دې د هغه جمعه ګل د بې غیرته د پیسو د اخیستلو ما ته دې د ټول عمر پیغور جوړ کړي. خو څه ګناه وسوه؟ خو ورسه خپلې پیسې بېرته ورکړه. څه وکړم؟ که مو ورور نه وای نو به نن موږ هم د ورېندارې په رقم کور پرې ایښی وای او ځینې تللي به وای. یاره د دې قومندان خو د خدای پاک کور خراب کړي، ملګر د کاروبار په قرآن نصیب کړي. واخه ول جان کاکو یو کش ولګو ته ولې غمونه کوې؟ دا داسې چرسې چې د خلکو څه وزیران یې تا په یوه قومندان وارخطا دی زیاته. یاره چې جیب خالي سګرېټۍ نه څه کوي ولاکه چلم لا خوند کوي. د چا جیب خالي دی؟ ستاسې یار ژوندی د خالي جیب خبرې مه کوئ، زما خوا بدېږي. یاره جمعه ګله ته خبرې مه کوه، راپېښه ستا د لاس شوه. زما د لاسه؟ هو نو ستا د ودو سره دښمني وه، سکال چې په خبر کاروبار یې زموږ رابند کړي. خدای به ګرده خیر کړي، ستا تاوان یې پر ما، خو ته یو کار وکړه
بیا که نو د شا تاوان پر ځان کې بیا خو نو 14 کاره راته ووایه کول دي زیاته بس که چې دا کار وکړي نو پوهېږه چې 15 ګوتې به دې په غوړو کې وایم کار خو راوشو زوروره بیا وګوره چې زه کولی سم او که یا او د چا سر یم په کار بیا نور ورک ته جګسه نه لرم و زیاته کامیاب سړی یا خدای دې نه کوي چې زه ستا رقم هوښیار سړي ته یو غلط کار وسپارم ښه په ژوند کې اول وار دی چې ولې جان کاکو ته چا هوښیار او ښه سړی ول یاره ولې جان کاکو دا ته اوس ته څنګه خبرې کوې ته خو ډېر هوښیار سړی ښه یاره مسخره مه کوه زه الله حق دننه مور لا ناز پر مخ مچ کړی یم کار دې وایه کار یاره کار دا دی ولې جان کاکو زه غواړم چې زما او د ودو دروغ راوکړې یاره دا خو ډېر سخت کار دی یاره ولې جان کاکو د دې کار دپاره خو ما نورو کسانو ته هم ویلی شوی مګر زه غواړم چې دا روغه ته راوکړې ولې زوروره زما په خیال چې ودود وبېرولې یاره دا ته څنګه خبرې کوې چې مګل یوازې د خدای څه بیریږي بل د هېچا څه نه بیریږي پوه شوې ولې جان کاکو یاره جمعګله ودود خان به زما خبره ومني که ته په اخلاص خبره ورسره وکړې نو دا زما یقین دی چې هغه به زما سره روغه وکړي سمه ده جمعګله ستا دپاره به موږ نه ترې خړپ تېر و کامیاب سړی ولې جان د یارانو یار دی و یار د یار دپاره خوري د غوایې غوښې زیاته ښه یا د غوایي دا نه د پسه غوښې واه واه جمعګل زنده‌باد واه واه ستا کار به موږ شو واه واه جمعګل زنده‌باد زیاته شاکره دي وایي یاره ولې جان کاکو عجبه نه ده چې شي زوروره دا د غوایي د زوی څه څنګه د سړي زوی جوړ شو ښه ته وا ودود به زیاته روغ ورسره وکړې ګورې بیا کله زموږ د انسانو د غوایي سره کار نه دی موږ به خپل چلمان وو کاروبار به کوو او جیبونه به ډکو بلا ته څه کوې او دا هر څه هغه وخت کېدلی سي چې ودود او جمعګل در غاړو سره ونیسي د غویو په روغه کې د چنګوښ تاوان دی چې د ودود او جمعګل غوندې عارفان وي نو پیسې به خپله میدان ته راځي او چې پیسې میدان ته راسي نو زموږ د خمرخانې چلم به په خپله تازه وي د دې په روغه کې زما او ستا خیر نشته په جنګ کې زما او ستا خیر دی ته لا مازې ورته ګوره چې دوی څه کوي څه سره کوي څه کیسه ده زویه ولې خیر دی څه کیسه ده زویه مورې بدن مې درد کوي ته وده زویه ته وده ځي چې پلار ته داسې وغځېږه ته وده سړیه ته راسه په دا لونګ څه وشوله په ځان خولې لګوي زه مرم ورکوي بدن مې درد کوي هېڅ نه دي په سوي پوړۍ غواړي پوړۍ نشه بیا راپورته سوې ده ما درته وویل چې دا بلا یواره د انسان په وجود کې ځای ونیسي بیا ځان نسي دې خلاصولی دا د کنډوالې شی دی باید په کنډواله کې پروت یا سړیه بیا د هغه ځای تګ ته مه مجبوره کوه ښځه څه په وکړم ورسم پوړۍ ورته راوړم چې دلته کښېنېس کوي
زه یوه د خوارۍ غریبۍ ګوله ګټم دی بیا په پړیو وي. یا سړی ما ته دا نرګل مور وویل چې دی جوړېدای سي د داسې خلکو دپاره به شفخانې راوتلي دي د دغسې بلاوسې خلاصي. ګوره ښځې هغه دا شان نه شاملوي چې دی اراده وکړي زه په خپله بیا هسې نه چې بیا په شفخانه کې بوټونه غلا کړي او په بازار کې په نیمه بیه خرڅوي هغه داسې شان نه قبلوي. زه ته څه وایې چې شفخانې ته دې بوځو؟ ودې دی دا شفخانې ته نه هغه کنډوالې ته تګ غواړي. مه ځان پریشانه کوه ما پریشانه کوه بویه دغه کنډوالې ته ورېلا که چې هر وخت مړ شو بلا بیا مړ یې راواخلو هلته بیا په مځکه کې ښخ کړو. سړی داسې خبرې مه کوه پښو ته دې درلېږمه داسې خبرې مه کوه. پښو ته مه رالوېږه خپل نازولی زوی دې راوګرځوه. لونده زویه ته ولې چپې ته ولې څه نه وایې؟ دا بې غیرته به څه ووایې د ده غیرته څه و؟ لونګه زوی یو آخري خبر درته کوم زه ستا مرګ نسم لیدلی خدای دې نه کوي که ته مړ شولې زه به هم په هغه ساعته پسې مړه شمه نو زوی در دې دا ښه دی چې زه خپل ځان ستا تر مخه کړم. مورکۍ مورکۍ داسې مه وایې د خپلې مورکۍ د خوشحالۍ لپاره چا چې خپله هره خوشحالي زما لپاره قرباني کړې ده نو زه د دې زهر پرېښودلو دپاره تیار یم. مورکۍ زه ستا سره دا وعده کوم چې زه به نور ستا د خوابدۍ سبب نه کېږم. زویه که تا رښتیا هم دا پرېکړه کړې وي زه به هم د ښار تر ټولو ښې شفخانې ته به دې بوځم ښه جوړ او روغ سې. هیڅ نه دي پاته دا خبره صحیح ده سوچونه او فکرونه په هر وخت او زمان کې مختلف وي ځینې ځایونه د مفلسي فکر ځینې ځایونه د جنګ او جنجال فکر او ځینې ځای به د بیکارۍ غم خو یو غم چې په هر وخت کې ډېر ښایسته هم وي هغه یوازې او یوازې د مینې او محبت غم وي. دا بدبخته غم په خپله انسان ځان ته خوښ کړی دی او بیا د دې خواږه ملګري د لاسه ژاړي هم. مینه کول خو د انسان د وس کار نه دی زړګی دا خو بس وسي او کله چې وسي انسان هیڅ هم نسي کولی. کله چې مینه د انسان د زړه دروازه ور وټکوي نو مجبور دی چې دروازه ورته خلاصه کړي او نه دروازه بندېدای شي او بیا نه انکار کېږي. هلکه ته ډېر پریشانه معلومېږې داسې ښکاري لکه چې بېزاره کړی یې. یا داسې نه ده مګر څه وکړم هغه خوارکۍ ډېره غمجنه ده. ولې؟ د خپل ورور د لاسه ډېر سرزوره سړی دی. ښه هغه د اندرور او ورېندارې کیسه ده؟ یا ورېندارې ډېره ښه ښځه ده. هغه خوارکۍ خو د دې مېړه د لاس خپل کور پرېښی دی د پلار په کور ناسته ده ورور یې خپله سم سړی نه دی. ستا د مینې هم ډېره پیچلې کیسه ده یاره. دا په مینه کې ولې هر ځای مشکلات وي د عاشق او معشوقې تر مابینځ کله پلار کله ورور کله خسر کله ورېنداره او کله نور. هو همداسې ده په ژوند کې دا هر څه پېښېږي.
جانانه یاره زه چې د څونه غټ غم سره مخامخ یم شاید ستا غم زما د غم په مقابل کې ډېر کوچنی وي دا ته څه وایه ته خو ډېر خوشحاله انسان یې هو خوشحاله به اوسې کني انسان به د خپله غمه مړ سي یاره زه خو هر وخت خپل د زړه کیسه درته کوم نن خو ته خپله کیسه راته وکړه نو ستا سر خلاص جنکو نو څونه چې په ټولنه کې غمونو او جنګونو فسادونه نو په هغه اندازه خمرخانې او ساقخانې چلیږي نو چې خلک خوشحاله نو بیا چیش کوي چې د خمرخانو ته راځي دا چلم ته را روان وي سر دې خلاص و و زیاته کامیاب سړی بېشکه دغسې ده والله اوس مو والله د جنکو سره یاد کړم الله زه دا خوارې کې ته ورسېدو نه تلتک په وړ په ما بس کې به د مؤمن یخ کېږي جمعګل چیرې دی جمعګل خو چې په هغه ورځ تللی دی بیا ملاک په دغه غبرګو ګناهکاره سترګو لا لیدلی دي د ده چې خدای کور خراب کړي زموږ ګر د کاروبار یې راودرو بس که بالا اوس دا راته وایه چې زه به هغه چیرې پیدا کړم یاره خدای چې مو غاښونه نه بندوي غیبت ښه کار نه دی یو چا راته وویل ول هغه ستا د وامه پټ دی د کوره نه راوځي که راغلی ورته زه تر څو پورې به پټې ورته که په لاس راغلې د ژوند څه کول لا که راڅه وکې مه کوو دده ځوانه سړی ځان ته دونه در نه وولي خو د یوه کلي وې کوڅه خلک یاست بس چې تا ته مې هر څه وویل هغه ورته ووایه پر دې دواړو غبرګو سترګو زه به ورته وایم خو ته زما یوه خبره واوره پنبه دې کړي زه خبر یم چې تا د پلچیش درد راغلی دی یارې نازمانه داسې سګرېټۍ وي ورکې وکړي خمار وکړي بیا ولاړ د حکومت خلکو ته شیطانات وکړي زه په ټوله کیسه خبر سولم تا سره ګورو بیا زویه ودود جانه د جنګ او جګړې لار دا نه ده لکه ته چې په روان یې جنګ باید داسې چې دښمن دې ته باید ته مجبوره کړې چې زړه ستا پښو ته در ولوېږي او در عمر در پایه چې غلام یې څه زه ستا په خبره پوه نه شوم جمعګل او د جمعګل قاضه ښه پېژنم د هغو روح او سا پیسې دي چې پیسې ځینې واخلي هغه خپله مړه دي مګر دا څنګه کېدلی شي زه دې ملګری یم زوروره عجبه خبرې کوه دلې به ځینې اخلو ولې جانه زه جمعګل ژوندی نه پرېږدم بیا هغه سړی خبرې کوه په مرګ خو بیا یوازې مړ کې خو زه وایم چې مار مړ سم سوټی مات نه سي راځه وزم خانه پرېږده راځه د دنیا په غمو کې ورکې راځه چې سګرېټ ولګوئ دم مطلب ستا کوروالا هېڅ غږ ونه کوي هغه یوه ښځه وه تا ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته په کمه سترګه کتل کېږي خو موږ د مسلمانۍ دعوا هم کوو هو یاره ته صحیح وایې موږ ښځو ته د پلار په جایداد کې حق ورکول خو له هلته پرېږده د هغوی پر سر د ولور په نامه نورې پیسې هم اخلو بخښنه غواړم یاره ما ستا زاړه زخمونه بېرته در تازه کړه یا ما په خپله غوښتل چې یو چا نه یو چا ته د خپل زړه حال ووایم ورته وژاړم او فریاد ورته وکړم چې د زړه بار مې سپک سي بس پوهنتون ته زما د راتګ لوی سبب دا و